پورې غریب ته واک ملاو شوی چې د کابل امام هم وزیر اعظم شي زمونږ به پکې دقه شانتي هلي زه لعنت وایم په دې پاکستان په دې وطن چې د انګریز لپاره جنګېده او دغه سیکانو ته دا حالت دی زمونږ په سرو وینو باندې دا چمن ګټلی دی او دا ښایسته ګلشن وطن دا وطن زمونږ دی دا د شمالي اشنغر مندني هریچند سیمه ده په 1901 کال کې د خانانو او کیسانانو په جنگ کې د شمالي اشنغر یو شمیر کیسانان وژل شوي چې نن په دغه تسلسل کې د مزدور کیسان ګوند په شمول یو شمیر نورو سیاسي پارټیانو شهیدانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولې ماسپښین کې جګړه شروع شوه 6 بجې ختم شوه 2 شهیدان قهرمانان 2-3 زخمیان زموږ د علاقې وشو شریف خان کاکا سپینه جنډه او څادر وسو خالګل بابا میرګل بابا دوست محمد جلال خان غریب ګل دا د دیو داسې د دې تحریک بلا ډېر شهیدانو نن د دغه شهیدانو د ورځ د لمانځلو په موخه موږ د ټول پښتون ولس له طرف نه هغو ته خراج تحسین پېښ کوو او هغې نه یعنې ورسره واده کوو چې د دې وطن نه به د زور ظلم نظام ختموو وروڼو پاکستان خو یو ډرامه پیرنګیانو جوړه کړه تاسې ټول پرې خبر یې چې څنګه یې جوړ کړه او څه یې پرې وکړه او د هغه ورځې نه د ننه پورې پرون د سیکانو یو تنظیم راغلی او په اورکزو کې هلته غونډۍ جوړه کړې چې د سیکانو پلټن دلته دونه مړه دي زه لعنت وایم په دې پاکستان په دې وطن چې د انګریز لپاره جنګېده او دغه سیکانو ته دا حالت دی د سند نه راغلی د مزدور کیسان ګوند یو پلوي څه داسې بیانوي پچھلی حکومت نے $52 بلین بین الاقوامی قرضے لیے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے قرضے تھے ان قرضوں میں سے 3.5 سال میں انہوں نے صرف $37 بلین واپس ادا کیے باقی سارے قرضے آپ کے اور آپ کے بچوں کے سر پر آ چکے ہیں ان کے 3.5 سال دور حکومت میں 13.5% مہنگائی پورے ملک کے اندر موت کی طرح ناچ رہی تھی اور دوسری طرف وہ لوگ جو پہلے کئی دفعہ اقتدار میں آ چکے ہیں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر اقتدار ان کو دے دیا جائے تو وہ انتظامی امور صحیح طرح سنبھال کے سارے مسئلے حل کر دیں گے مگر آپ نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل نے نیا بجٹ بنایا IMF کو خوش کرنے کے لیے اور مہنگائی 13.5% سے 21% پہ آ چکی ہے اور اگلے پورا سال یہ 19-20% مہنگائی رہے گی تو اگر نہ تو PTI کے پاس اور نہ ہی مسلم لیگ کے پاس مہنگائی کا حل ہے کیونکہ یہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی پارٹیاں ہیں انہوں نے جو اخراجات کیے ہیں جو اشیاء منگوائی ہیں جو معاہدے کیے ہیں انٹرنیشنل پاور پروڈیوسرز کے ساتھ اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمارے پیارے وطن کو ایک بھکاری بنا دیا ہے وہ جو کہتے تھے کہ میں موت قبول کر لوں گا مگر قرضہ نہیں لوں گا انہوں نے ہماری تاریخ میں سب سے بڑا قرضہ لیا اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے جو مہنگائی مقاومات کرتے تھے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی مہنگائی آپ کے سر پر کھول دی د مزدور کیسان ګوند تحصیل ناظم پیاز سالار مشر رور نور څه داسې بیانوي چې کوم کمی پکې عمران خان پېښو هغه شهباز شریف پوره کړ تاسو ته دا وایو چې وروڼو
زه درته دا وایم چې تر څو پورې غریب په اقتدار کې نه راغلی تر څو پورې غریب ته واک نه ملاو شوی چې د کابل امام هم وزیر اعظم شي زمونږ به پکې دغه شانتي هلي چې کله د غریب بچی د وزیر اعظم په کرسۍ کښېني د وزیر اعلی په کرسۍ کښېني نو انشاءالله دلته به خوشحالي هم راځي دلته به انصاف هم